درانه کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د وحګي د طالبانو د سیاسي دفتر بیان نایم وردګ ویلي چې د قطر دفتر ملا برادر پاکستان ته تللی نوموړي به په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر د افغان مهاجرو او سوداګریزو ستونزو په اړه خبرې سره وکړي. امریکایي رسنیو ته د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو 14 مخیزه سند په لاس ورغلی چې په هغه کې د ځینو ګواښونو او خطرونو یادونه شوې. پینټاګون ویلي چې په امریکا کې او ځینو نورو هیوادونو کې نظامي اډې د سایبر او نورو مستقیمو بریدونو له خطر سره مخ دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو ویلي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او په وینا یې دوی په دې برخه کې د اروپا او هیڅ کوم بل هیواد له بندیز سره ویره نه لري. نړیواله جنایي محکمه غور مسلمانانو سره د چین ناوړه چلند نه څیړي. په هغه کې د نړیوالې جنایي محکمې مشر څارنوالي فاتو بنسودا تېره ورځ وویل چې د دوی په هغه تورونه ونه څیړي چې ګواکې چین د غور مسلمانانو نژادي کشي او پر هغې بشرضد جنایتونه کړي دي.